د هیواد د پولیسو د ملي اکاډمۍ له عمومي قمندانۍ راغلي پلاوي لخوا د بلخ د پولیسو قمندانۍ د اړوندو افسرانو او ساتنمنانو لپاره د کانکور اتم پړاو ازموینه په مزار شریف کې ترسره شوه. چارواکي وایي چې په دې ازموینه کې شاوخوا 100 تنو برخه اخیستې وه. فرصت خوب است. تحصیلات 4 ساله اکادمی پلیس هست. سعی بکنین همه دیگه دوستا و رفیقایتان که شامل برنامه نیستن، در این کنکور شامل نیستن، در آینده که ما همه ساله انشاءالله این برنامه را خواهد داشتیم، کوشش بکنن که شامل شوند و تا ای که در رفتارشان در ساحه وظیفه تغییرات قابل دید باشه، تغییرات دیده شود. برنامه لیسانس داخل خدمت به منظور ارتقای ظرفیت افسران، ساتنمنان و مجاهدین امارت اسلامی است که به دلایل مختلف از تحصیلات عالی باز ماندن. زمینه را مساعد ساخته که تحصیلات عالی خود در این بخش در 2 رشته 15 حقوق و علوم جنایی و 15 امنی زمینه سازی کرده تا تحصیلات خود ادامه بدن. ورته مهال د بلخ د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر او د دغه ولایت د پاسپورت مدیر د پولیسو په مسلکیتوب ټینګار وکړ او له مجاهدینو یې غوښتل چې له دې فرصت څخه په ګټې اخیستنې د خپل مسلکي پوهاوی زیات کړي. د مشرانو اخلاص دغه د اوس موږ تاسو وینئ چې بلخ ولایت کې نن دغه د ټولو زمینه موږ تاسو ته برابره کړې ده. نو غوښتنه مې د ناستو کسان هم دغه ده چې دغه نه تنها دغه درس چې موږ تاسو په دې معنا سره وایو چې موږ تاسو یې وکړو د دې دپاره چې د ملت دپاره یو آرام ساه وروبخو، یو ښه روحي امنیت، فیزیکی امنیت، سیاسی امنیت ورته راوړو. نگه داشتن نظام اسلامی فرض است، همان گونه که جهاد فرض بود به خاطر آوردن نظام اسلامی و حالا نگه داشتنش فرض است و این نگه داشتن موقوف است بر علم. ما و شما به خاطر حفاظت این نظام اسلامی و به خاطر دانستن قوانین و اصول نظام اسلامی باید ما و شما علم داشته باشیم. له بلې خوا د دې ازموینې ګډونوالو د پولیسو لپاره د زده کړې له رامنځته شوي فرصت څخه په هرکلي ټینګار وکړ چې د امنیتي ځواکونو لپاره د زده کړو زمینه برابرول اړینه بریښي. خیلی خوشحال هستم که این برنامه داخل خدمت شبانه برای ما مهیا شده است که و ما بتوانیم به طور مسلکی به هموطنانمان و به ملت رنجده همه وطن ما خدمت شایانه داشته باشیم و شایانه بکنیم. زه خپل د شریعتو نه فارغ یم، نو غواړم چې په دغه ستا مسلک کې چې زه وظیفه لرم په دې کې هم پیشرفت وکړم او مسلکي اوسم. د یادونې وړ د هغه کسان چې په دغه ازموینه کې بریالي کیږي د حقونو، جرمونو او امنیت په برخو کې به د شپې لخوا د 10 سمسترونو په اوږدو کې 4 کلنه روزنه ترلاسه کړي.